أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شو خبر شروع باردا خوینو کی رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام چې اسلام د دین درس وشبته خوینه چې بده کی چې عیسی بچای کې موجود شي د انسان به الله جنت ته داخلي. ابو بکر بخښنه کړې و چې یا رسول الله ما کې به کوم شی موجود یو کنه، نو دی ورته ویل چې د ادرس او شپته خو نه ټول پتا کې موجود دي، ځکه د جنت د ټول دروازې به ابو بکر له اوازم کوي رضی الله تعالی عنه. د زموږ اساس دویم مشر د محمد رسول الله نو رسا جنتی صحابي د رسول الله ولنه وزیر او د غسخره او د هزار او د سفر کلک 200 ملګری به بده کې چې ډیر خوینه ترغیبا ویل شي و د قران او سنت نه انسان په وزن کې دقه خو پیدا کی او دا خو پیدا کی د دین ورسره به سړی به الله جنت لور داخل کی. نن په خوینه کې وبل خوې الاجتناب عن الربا. کله چې انسان د سود نه ځان ساتي نو د سړی به الله جنت لور داخل کی او شکل سود کوي د دې عمل د وجنه د انسان موږ الله په دښمنۍ کې واقع کیږي او به د جنت نه محروميږي. کله چې به ځان له حلاله مګني ځکه دا ډېر خطرناک عمل دی. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي شډیر آیتونه او رسول الله ډېر احادیث د دې موضوع باره کې بیان شوی ترغیبا ته بعض احادیث وی تحذيرا په دې مناسبت باندې چې انسان ته ځان وساتي او اسنه چې دې عمل د وجنه د جنت د لوی نعمت نه محروم شي. قران کریم چې طرف باندې انسان مطالعه کوي نو تقریبا او غالبا بده کې څلور آیتونه الله رب العزت ذکر کړی دي: سوره بقره او سوره ال عمران، سوره النساء او سوره رومه. یو درش احادیث رسول الله بکیری دولس آثار او به اخر کې د دې سود نقصانونه. حدیث کې راځي عبد الله ابن مسعود فرمایي وکم سړی چې د سود کاروبار کوي او د قشن باغی کې گواہی کوي او باغی کې کاتبي او کبي بوې چې لګا دا شی د سود دی وې د انسانان چې ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله په شبه باندې په دې خلکو لعنت ویل شوی دی. ورسره برام شي د قیامت په علامات کې یو مسله دند چې د سود عام شي. غبار او بل روایت کې غیر بخاری دا به ار کور ور داخل شي کته نه کې شاملګری به کې پتا به څه خرچه وکي کرای به وکي ډوړې بدر باندې خو یو بل مسله. عبد الله ابن مسعود فرمایي چې د سود په کاروباري باندې او دغه په شاهد باندې منشي باندې کاتب دې ټول باندې د محمد رسول الله په شان لعنت دی. دا مڅخه چې رسول الله په شان لعنت وي هغه بشر د کورس پیدا کی هیڅ چرته به پیدا نه کی. ابو سعید نقل له وې د الله نبی له ورسره جوړ اشاره وړلې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي چې دا کجوري زمونږ د کجورونه دي یا دا خو زمونږ د کجورونه نه دي. یو سړی ویل چې یا رسول الله من 200 کجوري ورکړو د په مقابل کې مداخله سواقه سید الله نبی ولې دا خو سود دی واپس کوي بلکې زمونږ د کجوري اگر کم حیثیت دا ول خرچ کوي د پیسو باندې به ایسه تاسو موږ دا شواله دیګه یو تر باندې کجوره د سود د منه شو شي بس یو شیخ علی ان له وشي یو خیو منو بل تر باندې دوه منه او جنس میوي. د حدیث کې رسول الله د خبره نه منع وکړه او دی ویلي چې اول د خرصون په کار دی دغه نور سبا عقب سو باندې به نور کجوره خسر په کار دی هغه کبه کم یو کبه زیته ان شاء الله د سنت مسله بر جدا شي ځکه دوه عقد جدا شو. حدیث کې راځي بهر سره فرمای د الله نبی دا خبر وکړه چې خلکو اجتنبوا السبع ځان وسدي د ودې شي نه شغله سړی جرړ او باسه او بيخ او باسه او حلاکت ورته راولي
ویل شو یا رسول الله دا وشي نسدي نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین سره شرک او سحر اق نفس وزل چې الله رب العزت داغي وجل حرام کړی دی د یتیم مال خوړل د سود خوراک او په میدان د جنگ باندې دشمن لشه اړول او تکتا او پاک دامن زنانه یا د قشن انسان باندې بدنامه لګول دا وکړو چې کله انسان کوي نو په دې کې رسول الله یو دا خبر ذکر کړی دی او اکل الربا انسان چې د سود خوراک کوي د دې انسان د هلاکت فیصله د رب العالمین د خوانه وشه دا بوز برباديږي غرقيږي بدا دعوف ابن مالک نه نقل له هغه رسول الله فرمایلی دی چې ایاک والذنوب التي لا تغفر ځانو سره د اق ګناهونه چې هغه ګوره بالکل بخنه نشي کېدی نبی ډیره خبره وکړه وی ویلي واكل الربا د سود خوراک فمن اكل الربا چې کوم سړی سود خوري نو بعث يوم القيامه مجنونا فورز قیامت به انسان راوچ شي لونی به او به دقیتونه ویلي چې الذين ياكلون الربا کوم انسانان چې سود خوري نو د انسانان چې د قبرونو راوچتيږي جنت به ورمانه نشي پیرین دماغ به باندې یو طرف بل طرف باندې بدنګونه وایي ورس ان شاء الله مسله د سود ویلې السلام په حدیث ځانش کې راځي د الله نبی فرمایي چې کوم انسان د سود کاروبار کې په ورځ قیامت به سړی راوړل شي لیونی به او د خپل وخت کې بشکې د رښتونو نه تر دغه وخت اخره پوري او عبد الله بن مسعود دا خبره ذکر کړې ده رسول الله فرمایلی دی د قیامت په نمخ کې سود بخکار شي زنا او شراب خلک به زنا کوي هیڅ ور باندې پروا نه لري شراب بس کله کېږي بجدا جدا نمونه باندې او د سود کاروبار وګړي د خلکو له معاملو نشي نخاري عبد الله بن مسعود فرمایي د څه بخکار لکه مچا د پوجا به یو جانب باندې د قشم په بل جانب باندې شکینی نن دا ټوله مسله اکثره جوړه ده نو دی حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د قیامت د علاماتونو دا خبره ذکر کړې ده د عبد الله بن حنزله نقل له اقا حنزله چې ملائکه هغه غسل ورکړو د وحد په ورځ باندې رسول الله فرمای و درهم یو روپۍ د سود یاکله الرجل چې سړی اوخره د په بوی چې لکه دا سود دی و اشد من 36 زنیه و دا د شپږ در زناګانو نه زیات زور وکړي څه مطلب یو طرف باندې سړی ګناه وکړو شپږ در زنهونه وکړو او بل طرف باندې د سود ور روپۍ د سړی استعمال کړنو حنزله فرمایي وی رسول الله فرمایلی دي چې د ور روپۍ په سزا کې ډیره سخت را منځ بسره اغلا غم ګناه ده خو لیکن دا ډیره خطرناک ګناه ده بل حدیث کې د شری راغلی یو روپۍ د سود چې سړی کله استعمال کی وېدا د زور لري لکه سړی چې 15 درش کړه د خپل مور سره زنا وکړي د مور سره زنا چې بالکل د انسان د عقل نه مانی ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي الذهب بالذهب و د سر زر بسر زر باندې وزنن به وزنینا وزن په وزن باندې او مثل په مثل سپین زر په سپینو باندې فمن زاد چا چې بده کې زیاتواله وکي ویل بل چا طلب د زیاتواله وکي په هور بنده ګور سود دی د دې نه به ځان ستر وکړ دي او دعون نقل له ویني هغه فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي د الله رب العزت لعنت په حق انسان باندې چې هغه د سود کاروبار کوي او بل انسان باندې د سود پیسې خوري او بل سړي دې تیاری او به د عبد الله بن مسعود نه خبره نقل کړې ده رسول الله فرمایلی دي د ربا تقریبا څه د پاسه اوې دروازې دي او شرک مثل ذلک او د شرک او دغه ګناه ګره په یو حیثیت باندې ده یو طرف باندې شرک او بل طرف باندې د قشن د سړي په سود کې واقع شي ودا دوړه د یو حیثیت ولا خرید نو داس موږ د الله دشمن دي د قشن هغه د رب العالمین دشمن دي قران کې الله فرمایي وېد چې انسان سره الله رب عزت اعلان د جنگ کوي دې څه مطلب یو معنی چې قیامت کې رب العالمین د سړي مخې لړوږي ورته بوج راځي مو ته مقابله ده دویم بعض مفسرین دا خبره ذکر کوي د آیت دا مقصد دی چې موږ له دې آیت کې الله ترغیب راکړي چې د خلکو په مقابل کې مسلح جهاد وکړ دی او جنگیدل سره وکړ دی یا دا منه چې دا سړی رب العالمین دشمن دی دا که څومره عملونه کوي د الله په دربار کې یو عمل مقابل د قبل دونه دی خلک وایي هندوستړي او خدای ناراضه عمل وو کې لیکن په دې عمل باندې بدل هیڅ پیدا ورنکړي چې کاغه حج دی او کاغه دعوت دی او کاغه jihad دی او کاغه صدقه دی او قبل عمل دی عبد الله بن مسعود فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وې د سوچ دی درې وې دروازې دی لیکن هغه اسانه بده کې دار لکه سړی د خپل مور سره زنا وکړي
او لوی سود بری سودونه کې دا چې وسړی د مسلمان بیزتی وکي ایسه دغه عزت والی مجلس کې نستی استهزاء ور پوری وکي او د کنځلې وکي دا بنظر نقل له عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس بوختنه وکړه په بار د دې کې چې وسړی د هغه یو بل یو جنس پیسې ورکړي لیکن زیات او کمې سره زر سپین وې دې دواړو چې باغ پکې نشته لیکن د ابو سعید خدری نه ماته پوښ وکي هغه دا خبره کړه چې کله جنسي وي په دې کې زیاتواله راغی وې دا سود دی نو ما ویل دا ته نشته خبره کې دا ملګری خو بل خبره کوي نو ماته ویل چې محمد رسول الله نو ورېدلې یو سړیو چې هغه خاوند کجوري ډېر مزیدار کجوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي د الله نبی دله ویل چې د کم ځای نه کړي وې دې سړی ورته ویل چې زما دوه پیمانه کجوري هغه مې ورکړو دا مې ورمانه واخستې رسول الله ورته چې وای لکه تباشه تا خو سود وکي کته چرته اراده دې خبره لړې چې دا کجوري والي نو خپل کجوري د خرڅ کو په اقه پیسو باندې میزان لداواله دا خو ته برباد شوې وې به ما ته ویلې چې کجوره په کجوره باندې هغه به سود جوړیږي او کثرت در پسرو یا سپین په سپینو باندې چې کجور کې کله د سود مسله راځي چې زیاتواله په دیو جنس کې راغی نو پسرو سپینو کې خو په طریقې اولاد سره بلکې عبد الله بن عباس دا پښتنه چا کړو په مکه کې هغه دا بد غنلو چې دا خبره بالکل غلطه را چې کوم سړی به مال منسوبې بلکې دا سود دی یو لوی حدیث کې راځي پر روایت د سمره ابن جندبه چې ډېر حدیث لیکن پایغه کې څنګه موضوع سره د تعلق نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وېزه د چا سره روانو په ونیر باندې کله بره ختم معراج را تکسر لکه ویني وې بده کې وسړی لامبو والا چې درې بده دینر په خوا کې وسړی او دغه سره ډیر کانی و وې دې سړی به اراده د وته لرل نو هغه به خپل کې ویشته بیرته به روسږي وې به پښتنو کړی چې دا سړی څوک دی وې دا اقا انسانو چې په دنیا کې رسول کاروبار کو بورز قیامت بل الله د وینو زو به ډندونه کې دا ورو غرزي او کله چې اراده د وته لري نو ملائکه به خپل کې ولې بیرته به روسږي دا بر دې خلکو سزای د دې وجه نشان مشاک کشمیر رحمت الله علیه فرمایي وې د دې مثال ظاهري د خلکو راته معلومیږي چې دا زیاتواله دی لیکن دا د بدن پړسوب دی او د صدقې مثال به خلکو له تاوان معلومیږي لیکن دا د شي لکه سړی چې جلاب وکي په دې یو کې صحت او په دې بل کې تبعید او بربادي ده د جابر صاحب نقل لې هغه فرمایي چې رسول الله لعنت ویلې دی حق انسان باندې چې هغه د سود کاروبار کوي او دغه کاتب او دغه گواہی او به د شي ویلې چې هم سواء د ټول ګره بده کې برابر دي په یو دفتر کې یا په یو ځای کې د سود کاروبار کیږي ال تاسو چې په پاکیزه کې تاسو کې داري ده ته به کې اشپجي ته به کې د کاروبار کوي ته به کې منشي نه په ورځ قیامت تاسو ټول سزا والا تاسو ټول عملونه الله په نسبت به برباد دي او تلف دي عبد الله بن مسعود به دا خبرم کوله چې د رسول الله نه دا خبره نقل الله هیڅ یو کس نشي چې هغه د سنت زیاتې مگر دغه عاقبت به الى قله هغه کم بوت لورزي څه مطلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې کله انسان صدقه ورکړي د په مال کې زیاتواله راځي ظاهر خو موږ له کم بوت کاری خو زمونږ نبی دا خبره کړې ده زمونږ په ایمان ده چې بالکل دا زیاتېږي او سړی چې کله د سود کاروبار کوي نو په دې وخت کې دا در زیاتواله معلومیږي لیکن محمد رسول الله فرمایي چې دا کم بوت نو موږ مو چې دا کم بوت دی الله دا کم بوت دی موږ مو چې دا کم بوت دی بل حدیث کې راځي وکله چې معراج لا ختم څخه مولد چې دغه په خېټو کې مارل لړمان پراته ودنه لوی لوی ته پوښتنه دا وکړي چې داخله څوک دی دا حق سود خوري دی چې بدونه کې د سود کاروبار کړي دی او دا خېټې دومره غټه ویل کلوې لوی بلډینګونه چې په کم طرف باندې بدا کوي شنو ایسه بلته مالا قروالو په دې سزا باندې به داخله رب العالمین به اخته کی ابن مسعود سے فرمایي یو حدیث ذکر کوو د رسول الله نه نبی کریم علیه السلام فرمایي چې ما ظهر فی قوم نخکار کیږي په یو قوم کې زنا او سود الا احلوا بانفسهم عذاب الله مگر د شي انسانانو په خپل ځانونو باندې رب العالمین عذاب را نازل کی څه مطلب چې کله په یوځای کې د زنا مسله عامه شو او د قشان د سود مسله عامه شو نو د خلکو له رب العالمین عذاب متوجه کیږي جرله به وسیسل کیږي او عذاب د الله به عام دی عبد الله بن عباس فرمایي وې الله نبی فرمایلی دی چې کله زنا او سود په یو کلی کې رااله نو فقط احلوا بانفسهم عذاب الله وې دي خلکو د رب العالمین عذاب په خپل ځان باندې نازل کی او د سود لپاره ډېر انواع او ډېر اقسام خلو یوسف به سودونه کې دا چې سړی د مسلمان سړی بیزتی وکي دا بری سودونه کې لوی په دې کې نور ډېر احادیث دي لکه ټول معاله رجدي لکېږي
چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه نه بندواله کړی دی چې اے خلکو تاسو ګوره په یو جنس کې زیاتواله مکه وي کچرته مو کې ځان مو ګوره به برباد کې عثمان بن عفان ممدا ویلي چې د الله نبی دا خبره ذکر کړې د الله تبيع الدينار بالدينارين یو دینار په دوه باندې یو درهم په دوه باندې دا ګوره مخر شوی وجه دل چې جنس یو دی نو چې ار کړه دا جنس یو دی په دې کې تعالی کار وکړي نو ایسه زیاتواله تعالی بګراغه زیاتواله شراغ نو په دې عمل باندې بس دا عمل الله ټول برباد د الله په دشمنی کې به تور واقع شي یو روایت کې راغلی عبد الله بن عباس دا فرمایي وی الله رب العزت فرمایي چې کوم انسان سود کوي هغه اعلان دی چې تیار شي به حرب من الله ورسوله اې دې ودا معنا ده چې خلکو یقین وکړي د الله او د الله رسول په جګړه باندې تاسو سره رب العالمین یقیني جګړه شروع ده د محمد رسول الله او به دا خبره وکړه چې کوم سړی د سود کاروبار کوي یو باسو یوم القیامت د قیامت ورځ باندې سړی او چت کړی شي مجنون لیونه به او دا مری به ورته خپي کله په یو طرف باندې وشتل کیږي کله په بل طرف باندې کله په یو جانب او کله په بل او عبد الله بن عباس به دا خبره وکړه یقال یوم القیامت لاکل الربا چې کوم سړی سود کړي لري د قیامت پر ورځ باندې انسان لوي شي چې خص صلاحک للحرب وس رب العالمین د مقابله لپاره خپل اسعار اوله ودرېګا نو د الله سره خو به دا مقابله نشي کولای منه جهنم لور سړی ورځي الته بغورځيږي ابن عباس به دا خبره کوله ومن کان مقیما للربا چې کوم سړی د سود کاروبار کې وغیرہ سم کاروبار ویلې دی او دې خلکو دا خبره معلومه چې سړی سود خور دی ته منکیږي نه نو ثابت ده علی امام المسلمین د مسلمانانو په امام باندې چې اول دنه طلب د توبې وکي کچر د توبه وي صفه بها والا کن ضربه عنقه ودا څټ ورته وي وړاندې یې سره سرتي وګرځي ګوره بدی کې بالکل د صحابه فتوا دادا څټ ورته وال او لړ د سر نه ورزوله خو لیکن دا کار بچو کې د مسلمانانو امیر بادشاہ د وخت د مجاهد بن جبل نقل لې وېزه عبد الله بن عمر سره په دې وخت کې زرګر ورته راغی او دا خبر ورته و چې ابا عبدالرحمن زه د سرزر کاروبار کوم بزرګری کې لیکن چې کله دا سرزر اغله ورکوم دا غن نور عقل مده کې کمی زیته دا بسنګ چلی ویغه مال دا خبر ورته چې الدینار بالدینار یو دینار په یو دینار باندې یو درهم په بل درهم باندې په دې کې بچیتواله نه او دا رسول الله فرمانو موږ له مودق شانس موږ فرمان دي تاسو له ګوره کبه دې کې مشرته کمی زیته او کې د یو صحیح سزا نه بسوت کې ور واقع کې سود خارش وي تاسو یو بل وخت دا راغلی کعب الاحبار نقل لې وېزه کچرته درې دې زناګانې وکما احب الیا ودا مال ډیر محترم دی چې زده سود یو روپۍ اخرمه یعنی درې دې زناګانې چې وکما نو هغه ګناه ده او یو روپۍ د سود خوراک دام ګناه ده لیکن اقل ګناه په نسبت سره ودی راکمه ده او یعنی دا قشم به ایمان کیږي نو د دې سود سره په طریقه ولا سره به خرابېږي سړی قطاده څه بدا خبره کوله وې چې کوم سړی د سود کاروبار کې د قیامت پر ورځ بداله ونه راوچت کړي شي او دا بنکو علامه ده هغه شی چې هغه د سود کاروبار کوي خلک به دې باندې پیژنې د محشر والا چې به د ازمکه بلګي یو کله یو طرف دنګونه وي یو کله بل طرفه دماغ به بند او دا خبره ورته ویل کیږي چې لکه دا اق سود خروج په دنیا کې د سود کاروبار کړي دي او د سود مسله کوله ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي وې چې کله زنا او سود په یو کلی کې کار شي یو دکان کې او مارکیټ کې او زنا اجازه کې دي شي یا اجازه کړی شوی د به حلاکه هدا د مارکیټ د دې کلی په بربادۍ باندې اې دې چې د ګنا نه په انسان باندې هجرت پکار دي چې هغه جن لاړ شي اې دې به ډېر نقصان نه دي یو څو نقصان نه بګیداري چې انسان د رب العالمین د رحمت نه د سود د وجنه شړل کېږي د رب العالمین د رحمت لپاره وش په اسباب الله رسول ویلي لیکن د محرومیت لپاره ممدقه شان اسباب دي خو یو سبب کې دار چې کله تاسو وکي نو ته د الله د رحمت نه لري شو د رب العالمین قهر تعالی متوجه شي اوس برجړه اشتراکيږي دویم نقصان ده دی چې د انسان له رب العالمین د خوانه اعلان د جنگ دی او د الله د رسول د خوانه دوه کسان سره الله رب عزت اعلان د جنگ کوي یو به کې اقا انسان دی چې هغه د سود کاروبار کوي د مسلمان بیزتی کوي ځکه د لوی سود په سودونو کې دار منهاج المسلم لیکلي دی الله رسول په قیامت کې دی انسان له اعلان د جنگ وکي د الله د رسول مقابله به څوک کولای شي هیڅ څوک نه دریم نقصان ده دی چې رب العالمین په یو ګناه باندې شغه ګناه کبیره دومره سزا او دومره تهدید ورکړي دی لکه څنګه چې د سود په باره کې ورکړي دی اې دینه دا خبره معلومیږي چې د الله په نسبت باندې ګوره دا ډیره سخته ګناه ده زمونږ الله ور باندې سخت بغوسه کیږي او لعنت لایق دا سړی به جوړيږي او څلورم لوی نقصان ده دی
وېدا چې کله په کومه جامعه کې عام شي نو ایست دا ډېر لوی جرم دی چې د ټوله جامعې له دغه ضرر ورسیږي د انسان عزت وغیرہ د ارزو کې به برباديږي پنځم نقصان دا دی چې کوم سره د سود کاروبار کوي او د قشن منشي دی یا گواه دی پکې یا هغه څوک هغه بده کې کومک کوي په دې جرم کې نو دا د الله په نسبت باندې ګناګار دی او د قشن د رب العالمین د رحمت نه لري دی ته به شنو چې لکه اسما په دې کې څوکیداری ده زما به کې اشپجی دا وایي سبا کې تشي منشي ما د الله د رحمت نه لري او د رب العالمین دشمن او جهنم له الله ورغورځي او بل قران او سنت شکر انسان مطالعه کې لوی نقصان بګی دی چې الله او رسول یا نبی کریم علیه الصلاه والسلام د زنا او د سود په مابین کې اکثر اجتماع جمعواله کړي دي دلیل په دې باندې چې دا ډېر لوی جرمونه دي او دوی په دې بدو آثارو کې د یو بل سره مشابه دي په جامعه کې نو ځکه د یو بل سره دا شریک مشول یو نقصان علماء دا هم ذکر کړي وې چې کله انسان سود کې اداره مسلمانانو په دښمن کې کینه راټوکي او د مسلمانانو د ژوند د قشن د رحمت او د امینه محبت د لري کوي او تر دې پورې چې هغه اسلامي ورور باندې ختميږي او په دې کې د مسلمانانو جامعه ایسه به کمزوري شي چې کمزوري شونه دشمن به د مسلمانانو پر چټونو باندې سواری او ذلیلې به او لوی نقصان به دې کې دا دی چې کم سړی د سود کاروبار کې دا دلیل د دې خبره چې دا سړی په اعتبار د نفس سره ډېر خراب دی او د عقیده او د نتیجه او د ذهن ټول خراب او ګډوډه او دا عمل دلیل د دې خبره دی چې دې انسان د خاتمه بس منګ الله ورانه کی د جهنم نه بدا جنت ته بدا محروم شي د دې وجنه د جنت داخليدو د لپاره مخکې ویل شي و ایمان او مانځه کې خشوع د فرض حفاظت بیزه مجلس کې ځان نه بندول د وادي پابندي او د قشن د امانت لحاظ د مانځه حفاظت خلکو له خیر ورکول شکل د قران او سنت برابر جوړول د مسلمانانو مابین کې اختلاف نه راوصل مسلمانانو باندې بدنامه نه لګول د مصیبت په وخت کې صبر کول او د نعمت په وخت کې شکر د خلکو په ژوند کې سامینه د گاونډي په ژوند کې سامینه محبت او عقبه چې دروغ نه وي یا هغه انسان چې هغه پاک دامني ډېر اهل عیالو د حلال رزق کوشش ورته کوي معاملې کې نرمي کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر او صدقه ور کوي پریوته شړل او چتای د چا چې کار نه هغه کاروبار برابرې او خپل شر د خلکو نه بندي او د قشن د سود نه ځان ساتي نو په دې کارونه باندې ودا سړی به جنت له ور داخل شي و الا که شر د دې بالمقابل کارونه به انسان کې موجود شي د شي انسان به رب العالمین د جنت نه محروم کې د جهنم په طرف باندې روان شي نو دلیل به دې باندې رسول الله فرمای چې د اسلام درس او شپېته خوونه دي کدی کې لګي څه بچا کې موجوده شو الله به جنت دبو جن بعضي به کې سلبي دي او بعضي ایجابي په سلبي کې یو دا چې الاجتناب عن الربا د سود نزان ساتله کم سره چې د سود کاروبار کې د شي انسان بل الله د جنت نه محروم کی او دا به جهنم کې پروتي رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کی او د سود کاروبار د الله رب عزت موږ تاسو حفاظت وکړي الله رب عزت د قران او سنت بشریت موږ تاسو را نصیب کی